موږ ټولو ته د خوښ او ارامه ژوند درلودل ډیر ځانګړی ارزښت لري. هر څوک ورته د رسیدو په موخه د خپل توان په کچه له زیار او زحمت څخه کار اخلي. ډیر داسې کسان شته چې د هوسا او ارامه ژوند درلودو په موخه په ژوند کې د ډیرو لویو سترو بدلونونو په لټه کې دي، خو ځینې وخت ډیر کوچني بدلونونه هم کولی شي د هوسا او ارامه ژوند لامل شي. د خوښۍ ډک ژوند درلودو لپاره د ارواپوهنې ځینې اصول دي چې له جملې څخه یې نن موږ یوازې په هغه دریو اصولو خبرې کوو چې له مخې یې موږ کولی شو د ارامه ژوند او خوښ ژوند څښتنان سو. لومړی، د خلکو خبرو ته ارزښت مه ورکوئ. که څه هم دا کلمه په زړه پورې نه ده، دا ښه کلمه نه ده، خو دا یو حقیقت ده. د خپلو تصمیمونو خپلو پریکړو پر مهال د نورو رضایت ته په تمه کیدل او د هغوی له خوښو سره سم مخ ته تلل، دا مو په خپل ژوند کې له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د دې پر ځای چې تاسو په خپل ژوند کې د نورو رضایت ته په تمه کیږئ، نو هڅه وکړئ، محنت وکړئ، خپلې پریکړې او تصمیمونه مو په خپله ونیسئ. 90% مو په خپلو پریکړو او خپلو تصمیمونو کې له خپله فکر او خپله ذهنه کار واخلئ، تر څو په ژوند کې له مشکلاتو او ستونزو سره مخ نشئ. دوهم، ځان مو له نورو سره هیڅ کله مه پرتله کوئ. موږ په ژوند کې تل دا هڅه کوو، دا کوشش کوو چې د خپل ژوند هغه مثبت اړخونه له نورو سره شریک او نورو ته یې وښیو، ولې د ویرې او کم نه راتلو له وجې موږ تل دا خپل منفي اړخونه، دا خپل منفي ټکي له نورو نه پټوو او په هغوی پرده غوړوو. په داسې حال کې چې په ژوند کې هر څوک مثبت او منفي ټکي لري، هر څوک منفي او مثبت اړخونه لري. یعنی په ژوند کې هیڅ څوک هم له پوره اړخه مکمل نه ده، یعنی د هغوی هغه مثبت اړخ هیڅکله هم مکمل نه ده، هغوی حتما منفي نقاط هم لري. یعنی په ټوله کې نه باید د نورو د ژوند هغه ظاهري بڼه زموږ د خپل ژوند له باطن سره پرتله کړو. دریم، د دې تمه مه کوئ چې یو څوک د ستاسو په نصیحتونو او توصیو باندې عمل وکړي. ګورئ، دا یو تریخ حقیقت دی چې معمولا انسانان د یو او بل توصیو او نصیحتونو ته تر ډیره غوږ نه ږدي او بې ځایه یې ګڼي. خو که بیا چیرته تاسو یو چاته نصیحت کوئ، یو چاته توصیه کوئ، هغه که دوست وي، ملګری وي، هر څوک وي، خو هغوی ورباندې عمل نه کوي، نو تاسو زړه توري کیږئ مه، خفه کیږئ مه، ځکه تاسو د هغوی پر وړاندې هغه خپل حق ادا کړی ده. دا و د ارواپوهنې هغه درې اصول چې له مخې یې موږ کولی سو د خوښۍ ډک ژوند ته لار ومومو. په راتلونکي کې به د ارواپوهنې په نورو اصولو هم خبرې وکړو چې له مخې یې څنګه کولی سو د ارام او خوښ ژوند څښتنان سو. خو دا تل په یاد ولرئ چې هیڅ څوک هم نشي کولی بیرته لومړي وخت ته وګرځي څو له سره یې پیل کړي، خو بیا هر څوک کولی شي چې له همدا اوس څخه یې پیل کړي تر څو د خوښۍ ډک ژوند ته لار ومومي.